لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستان و عزیزانو الله رب العزت انسان پیدا کړی دی او انسان ته الله رب العزت حواس خمسه ورکړي او حواس خمسه کې الله رب العزت د انسان ته د هغې د استعمال تصرف ورکړی چې کله انسان د خپل جسم د تصرفاتو نه اخوا دېخوا ځي د الله او د الله د رسول د قانون نه دی اخوا دېخوا ځي نو دې ته نقصان ملاوي همدغه رنګې الله رب العزت چې د څه څیز نه منع کړي دي او د څه نه ورته ویلي چې د دې حدود نه ځان ساته او په هغه حدودو کې ګوتې وهي دې صرف کړي د دنیا شرمندګي د دنیا بېعزتي د دنیا مسلې مسائل د دنیا جنګ جګړې دا ټول هر څه د مخې ته راځي وجه دا ده چې الله رب العزت ورته ریډ لاین بیان کړی وایي دا ریډ لاین دی دا به نه کراس کړي الله رب العزت ورته کرخه راکړی دی کرخې نه اخوا اوړي بیا زما د طرفه ته اعلان جنګ د حرمت مسائل پکې ته بیا متوجه کېږي حرام کېدل ته متوجه کېږي بیا حرام ته خبره همدغه رنګې الله رب العزت انسان ته عقل ورکړی دی شعور ورکړی دی او هغې باوجود الله رب العزت قرآن کریم فرقان حمید کې نصیحت کوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم علیکم نارا ځانم د اور نه وساتئ خپل اولاد خپل اهل عیالم د اور نه وساتئ دا یې نه دي ویلي چې ځان د غریبۍ نه وساتئ خپل اولاد هم د غریبۍ نه وساتئ دا یې نه دي ویلي چې پیسې د سر راشي بیا په مستیانو شروع کا اولاد ته دیم صحیح ورته مستیانو چلو خیا چې خیر پې کوي لګیا دي وجه هم دا ده چې نن سبا چا سره ډېرې دي نو غلی چل نه ورځي او چا سره چې نشته وایي چې خدای د کم ځای نه یې راوړي څومره واقعي په دې کالونۍ کې رسېدلي موږ بېګا یو جرګه وایي کې ناست چا سره یو دو پیسې راشي بچو له سکوټیانې والي چې سکوټیانې وله والي بهر که نارینه ګرځي که زنانه ګرځي که ماشوم ګرځي یو کش کې پې وخېږي که چاله یې سر مات کړو که چاله یې خپې ماتې کړې که چاله یې هر څه مات کړو بس ماتېږي دي که نه جرګه کې به کښېنو معافي تلافي به وشي خبره په ختمه شي اسان کار دی ډېر اسان کار دی خلک وها او بل بیا معافي تلافي به کېږي بس خلک ډېر اسان کار دی دوستانو عزیزانو یاد ساتئ چې کله هم د خپل اولاد تاسو په خپله دایره کې نشئ ساتلی همدغه اولاد د تاسو به تاسو بیا جهنم ته ځئ قرآن کریم کې دوه ځایه ارشاد راغلی المال والبنون زینة الحیات الدنیا مال دولت اولاد دا زینت دا ځمکې دا ستا د زینت د حیات دنیا د ژوند ستا زینت خو چې کله بیا ستا نافرمانی په هغې کې شامل شي ستا نافرمانی کوي اولاد د دین نافرمانی شروع کی سرکشی شروع کی تکبر شروع کی کینه بغض حسد شروع کی سودخوری حرامخوری اغلاګان شروع کی بیا څه فرمایي انما اموالکم اولادکم
چې اموال او اولاد چې د انسان لپاره فتنه ده. اول وته زینت الحیات الدنیا ویلی شي بیا ورته فتنه ویلی شي. خبره منی خو د ځمکې زینت ته، استام زینت ته، د ژوند زینت ته، د ټوټل ځمکې ښکلا ده. او کچری دا انسان دا سوچ کوي چې یاره زه خو ډېر خوشحاله یم، بچی مې ډېر نر دی او ګاډی چلولی شي، دا چلوي، واړه واړه ماشومان یې ګاډي مو ورته ورکړي، واړه واړه ماشومان یې سکوټیانې او موټرسایکلې مو ورته ورکړي، چاته یې لاس مات کړی، چاته یې خپې مات کړی. دا انسانیت خو نه دی. معاشره کې د تېرولو ژوند موږ له نه راځي. موږ حکمرانانو پسې بد راته وایي تکړه شئ، ځان خو سم کوي. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت دې انسان ته عقل ورکړی دی، شعور یې ورکړی دی. د عقل او شعور په پیسو په ګټلو کې صحیح ورته ما ته لګوو. د لسو نه به څنګه شل کوو، د شلو نه به څنګه 50 کوو، د دې سوچ خو ښکلی راځي. او چې ته بچي ته د سړیتوب لار نه ښیو، بچی دلته د سړیتوب لار نشته. بچی څوک درته سلام کوي داسې سلام کوه. مشر د باندې تېرېږي، د څومره مشرانو موږ نه ګیله کړې، یاره د دې ځای ماشومان ډېر بدتمیزه دي. ما ورته خبر نه شي دا ورته د کور نه تربیت داسې شي. ډېر مشران داسې وایي، یاره چې لاره تېرېږي مخکې به د کشرانو ډېر سلام او دعا کولې، دا کشران خو په چا سلام هم نه شي. بس تربیت یې داسې شوی دی. تربیت پورې خبره ده. شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي خشت اول تونها معمار کشتا تبصره امیر و دیوار کشتا. چې اولنۍ خښته دې څنګه نیغه کېښوده تبصره یا پورې به صحیح ورته دیوالو کې چې نیغ به روان وي. خو خښته دې کږه کېښوده د بنیاد به دې هم کوږ وي، دیوال به دې تر نیمې لا رسېدلې نه چې بیا به راپرېږدي. عرض مې دا کولو دوستانو چې الله رب العزت ټیک ده تا ته نعمتونه درکړي دي، مال یې درکړی دی، دولت یې درته درکړی دی، هر شی درته درکړی، د هغې تصرفات که بې ځایه کوئ ګوره خو رب به ما تپوس کوي. هغې خرچ بې ځایه کوئ رب به نه تپوس کوي. اسراف ولې حرام دی؟ الله ولې حرام کړی دی؟ هم په دغه کې بنیاد حرام کړی چې بې ځایه به څیز نه خرابوي، بې ځایه څیز به فضول نه خرچ کړي. الله رب العزت انسان ته محترم احترام ولې ورکړی دی؟ چې تا ته دا اختیار هم نه درکړی چې ته په خپل ظلم په خپل ځان هم نشې کولی. ولې دا جسم الله تا ته امانت درکړی. یو سړی په ځان چاقو کېږي او وایي چې دا زما جسم دی، زما خوښه ده چې زه پرې ځان خوږم، ځان نه وینه راوباسم، ځان نه ګرده وباسم، ځان نه زړه وباسم، دا خو زما خوښه ده. الله ورته وایي چې نه دا ستا خوښه نه ده، دا جسم ما تا ته امانت درکړی دی، دې به ته خیال ساتې. او بیا هم دغه رنګې ما تاسو چل کو بچی ما بار پرید وته زی بار زی چکر وای ځان انجوای او کوي ورته کاغه ون ویلینګ کوي کاغه اکثر به خیر د ماته خبر نه کسو خبر راوړي الټا کا سر جنگي. دا زما ستا تربیت دی. کڅوک ته وای چې بچی دې په غلط روان دي، ته خپل بچو تربیت صحیح وکړ بیا به ظاهر سے صحیح وکړي. خبره مطلب او مقصد می دا دی دوستانو عزیزانو چې د خپل اولاد خیرخوا جوړ شي، د خپل اولاد تربیت په صحیح معنو کې وکړي او د خپل اولاد د نه پر رب یقینو کې جبل طرف ته روان. سبا له تاسو پکړ پراته یو دک اولاد به تاسو باندې صحیح ورته بد اراده به تاسو وي او مخامخ به تاسو یا بمړیږي یا نه. د دې اولاد د بد اراده د لاسه بدن پیټه مساو مکه وي د اولاد صحیح تربیت وکړي. بدتمیزی، بد کلامی، کنځل پر رب یقینو کومه لوی لوی خلک یو په لار باندې اکثر راته لري داسې کنځلې دا واړه کوي چې والله که زموږ په چاته پجوان کې بخل راغلي هم ونسم یختو ودري دا وته سوق خای معاشره ورته نه خای د کور تربیت ورته خای. چرته یو بلار یو خپل زوی رانیول چې بچی ته بې ځای دا کنځلې کوم ځای زده کې بچی تا سره دا سیس د کوم ځای نه راغلی مجال سمو خو به چرته د بهر نه څه شی راړم ډایرکټ په پلار رانواز د چته خو چا درکړی راځه چې ځو. دوستانو عزیزانو سهار نه موږ کار پسې لاړ شو، ماسپښین لاړ شو، بچی مو د کورواله مو د هر څه مو د چوټۍ ورځې ویکینډ باندې خپل چکر نه لاړ شو. دا تاسو پوښتنه نشته چې د بچی مې څه حال دی، د کورواله مې څه حال دی، د بچو مې ترتیب دی، نه دا تاسو پوښتنه نشته. دی وړوکوالی نه چې دا بوټه ستا کوک روان شو همیشه دپاره به دا بوټه ستا کوک رواني او که د دې تربیت تا ونه کړه دا به ستا د مرۍ د غاړې صحیح ورته پانسۍ او صحیح ورته پړی جوړ شي. دوستانو عزیزانو یاد ساتئ چې کله هم صلاح الدین ایوبي
کله بیت المقدس پتا کو يهوديان یو چالو چې مسلمان خو نشو غر کول خو د مسلمان د غر کېدو یو واحد سبب او یو واحد ذریعہ ده هغه دا ذریعہ ده چې د دې نوجوان نسل چې کنا په فحاشي او په اوریاني باندې راولا کول نو دی چې کوم ینګ جنریشن چې سور راځي نو بس په ټول ګډ وړي او یا ساده چې کوم سړی په فحاشي او په اوریاني او په نور کیسو کتارو او په نشو تماشو باندې راوړي یا به یې بوزدلا هغه ورو کول نه شي بیا هغه بیا ته کافر ته مخامخ ودرو ته وای مړه دنیا کم ځای نه کم ځای تور سے ورشه پر بٹن باندې دی ته هر شي په بٹن باندې هر شي رپورټ ته هر شي سی وته ډرون مسله خراب دي په ځړه زمانه کېږي د لوجیکل خبري او د تیوریاني ورته بیا خپل بوزدلی خای دوستانو یاد ساتئ مسلمان الله رب العزت ډېر نډر او ډېر بهادر پیدا کړ او ډېر زړور پیدا کړ د هر بیماری د هر تکلیف د هر مصیبت د هر ځای دفاع کوونکی پیدا کړ اولاد خلق غواړي څه د پاره غواړي دعا ولې کوي دلته کې داسې کسان دي چې چا 10 کال اولاد نشي چا 10 کال اولاد نشي چا په 2 خزو کې نشي چا په یو کتل لګي په 3 خزو کې اولاد نشي یا الله اولاد راکړي اولاد او چې چاله ور کړی دی هغه په سمباري نه پويږي چې خدای پاک څه وسره په صحیح طریقې سمبال دا نن دا خبرې ترې یاد ساتي دا څه ته نصیحت کوم واز نصیحت په دې بنیاد ته نه کوم چې ما چا سره کینه نه چا سره بغض دی چا سره حسد دی یا بچا کې نه سکو ته مونږ یو بس هغه ولا چیرم را چیرم زخم ولا چیرم نه ځکه اصلاح د پاره یو عام میسج یو عام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترتیب داو مسلمانانو کې به کم ځای کې کمزوري او کته منبر باندې بودري نو ټول ته واز نصیحت او یو عام پیغام به ټول خلکو ته بیان کړي چې خلکو زسمینم چې پتا سو کې دا کمل او دا ځان نه وباسي دا الله رب العزت حکم دار دا الله د کلام حکم دار نو هم دا غرنګي هغه کمه به هر سړی په ځان کې وکړو د ځان نه وباسو دا طریقه دا او دا یو سنت عمل او کچری یو انسان هر خبره په ذاتیات باندې واړول چې یرا دغه ما پسې گیا دغه پلانکی پسې کرنا نه نو بیا څه چلو شي یا خو غلطي الټا ځان نه باسي الټا د کینی او د بغض او د حسد سي ورته شکار شي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د جمعې مبارک ورځ د پدې کې ځان سره عهد دا ځان سره پیمان کو او دا ځان سره لوز کو چې الله رب العزت ماته ته مال او دولت راکړي دي وخت راکړي دي اولاد راکړي نعمت راکړي چې هغه خو تاسو کو کړ هغه خو نظر ساتو کنه قران کریم کې خدای الله رب العزت فرمایي چې ځان او د خپل اولاد د جهنم د اور نه وساته دغه اولاد تربیت خو په دنیا کې نشي کولای په دنیا کې ورپسې سر نشي تاولې تاسو نشي کولای او چې بیا ولا بل یو سپېړ ورکې بیا ورپسې سی ورته په بر بي چپل وسه ورپسې پیپل ورپسې بیا منډي وي الله رب العزت ممتاز له دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين